دا ویډیو سپیشل هغه کاروباریانو هغه بزنسمنانو چې په پاکستان کې په ښکته وطن مقبوضه افغانستان پښتونخوا کې کاروبار کوي، په لاهور کې وي، په کراچۍ کې، په هر ځای کې وي، پاکستاني روپۍ نورم پرېوځي. نن دا پرونی ریټ دی، نن د برطانیې د 1 پونډ نه 315 کلدارې جوړېږي، نن د یو امریکایي ډالر نه 215 کلدارې جوړېږي. یو نیم کال مخکې مې درته ویل چې کله په پاکستاني روپۍ د ډالر مقابل کې په 140 130 کې تاسو مو ویلي چې تاسو د پاکستاني روپۍ په ځای باندې ډالر والي کورو کې کېده یا په کاروبار وکړي، نن به تاسو هر څو مليون تاسو هر پښتون به مليونر وي. خدا خبره مونږ نه منله. اوس حالت د روان دی چې د پاکستان په بانکونو کې به پیسې نه وي، تاسو خپل پیسې به د پاکستان حکومت خپل شخصي مفاد لپاره استعمالوي. تاسو به داسې قطارونو کې ولاړ سئ لکه څنګه چې د وړو ته ولاړ وي. د تیلو بحران پر روان دی، نو پاکستاني روپۍ نورم سپکیږي، کمزوري کیږي، اقتصاد بالکل ختم دی او تاسو په روپو باندې کاروبار کوي او تاسو به خپل روپۍ نه درکې. دا حالت روان دی. کوشش وکړئ چې خپل کاروبار روزګار په ډالر باندې وکړئ، په نور دغه باندې وکړي او کوشش وکړي چې پاکستاني روپۍ ونه ساتئ، ډالر وساتئ، ځکه چې دا امکانات شته چې د 1 ډالر نه 400 دغه جوړ شي پاکستاني روپۍ امریکایي ډالر نه، یا د 1 پونډ نه د برطانیې پونډ نه 1500 کلدار د دې نه پسې نور حالت خراب شي. او اوس هم دې خلکو خو چور کړی دی، دغه جنرالانو کرنیلان دا خو ټول زیرو سه مهربانه ډالر وباسي د پاکستان نه، یا د سیاستمدار بیا به تاسو خوارې خولې نیولي. بخښنه غواړم په دې خبره باندې. نو کوشش وکړئ چې خپل کاروبار روزګار تجارانو ته دا اعلان دی، کاروباریانو خلکو ته دا اعلان دی چې پاکستاني روپۍ بالکل مه ساتئ، که ساتئ ډالر وساتئ چې غواړئ چې په مفتو کې مليونر شي او خپل سرمایه محفوظه پاتې شي. یعنې داسې وخت به راشي چې بیا به پونډونه لکه د وړوم چې شاته بوجې راچولي دغه شان پاکستاني روپۍ هم شاته راچولي، بیا به هېڅ معنا نه لري. نو دغه میسج زما ټولو هغه کاروباریانو هغه خلکو ته چې په پاکستان کراچۍ لاهور په هر ځای کې کاروبار کوي، کوشش وکړئ چې کاروبار په ډالر یو بل سره دغه کوي او ډالر وساتئ، پاکستاني روپۍ مه ساتئ، ځکه پاکستان حالت انتهایی خراب دی او بالکل دیواله شوی دی. دیواله طرف ته نه دی روان، بالکل دیواله شوی. دا زما خبره نه ده، دا د نړیوالو هم راپورټ دی او د پاکستان د سیاستمدارو په ټي وي چې کینې دا غیم خبرې دي. نو دا مې درونه یو کال مخکې او کومه خبره مې چې کړې الحمدلله چې پاکستاني روپۍ به داسې کېږي ډالر په مقابل کې، د برطانیې پونډ په مقابل کې به داسې کېږي، داسې به هغسې به کېږي. دا ټولې خبرې الحمدلله زما رښتیا شوي. دا خبرې به هم رښتیا کېږي لږ وخت